اسلامي امارت د وزیرانو شورا مهمې پریکړې کړې دي. لیدونکو ستړي مشي په موکړه تازه او مهم خبره ده. د افغانستان اسلامي امارت د وزیرانو شورا کې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې شوې دي. د چارو ادارې له لوري په خپاره شوې اعلامیه کې راغلي چې د وزیرانو شورا غونډه د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په مشرۍ ترسره شوې ده. په دې غونډه کې پر امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو خبرې شوې دي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د اسلامي امارت ټولې ادارې افغان سوداګرو ته د مسؤونې فضا په برابرولو موظفې دي او د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د هر ډول خنډ جوړول جرم بلل شوی دی. سرچینه کاږي ټول حکومتي ادارات مکلف دي چې ملي تجارانو، صنعتکارانو، پانګوالو ته لازمه اسانتیاوې برابرې کړي تر څو په ډاډمنه توګه د هیواد د ښېرازۍ، خودکفایي او اقتصادي پرمختګ په لار کې رغنده ګامونه واخلي. د دوی د پلانونو، پروګرامونو او پروژو په وړاندې خنډ او ځانډ ایجادول قانوني جرم دی. د افغانستان استخباراتي او امنیتي ادارو ته لارښوونه شوې چې د ټولو افغان سوداګرو ستونزې واوري او له ځنډ پرته یې حل کړي. همداراز پریکړه شوې چې د تیر حکومت پرامین وڅېړل شي او له هغه مواردو پرته چې له شرعي قوانینو سره په ټکر کې دي نور عملي کړل شي. دغه راز په دې غونډه کې د ولسي جرګې د پخواني غړي الله ګل مجاهد د نیونکو د محاکمه کولو امر شوی دی او ټینګار شوی دی چې د غځورونکي او نیونکي باید ونیول شي او د قانون په چوکاټ کې د چلند ورسره وشي. د سرچینې په خبره د استخباراتو لوی ریاست ته دنده وسپارل شوه چې د الله ګل مجاهد د نیولو او وهلو قضیه په دقیق ډول وڅېړي او له نیونکو سره د قانوني چلند وشي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. ښې چارې.